ملا آقاولی نورانی قماندان امنیه لوگر در نشست با حضور مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ و رسانه‌ها و شماری از خبرنگاران دیدار نمود. مسئولان در این نشست نقش رسانه‌ها را در شرایط کنونی ارزنده خواندند و افزودند که در این اواخر فعالیت رسانه‌ها در لوگر قابل ستایش بوده و اضافه کردند که پس از حاکم شدن دوباره نظام اسلامی 3 رادیوی خصوصی جدید در این ولایت آغاز به فعالیت کرده که در نتیجه آن برای دهها خبرنگار زمینه کار فراهم شده است. هم تفهیم په مجموعه کې چې راځي هغه د ژبې د لارې کیږي. نو په جامعه کې رسنۍ د ټولنې لپاره د ژبې اهمیت لري. د اوازو او د ناسمو خبرونو د نشر مخنیوی یوازې همدا خبریالان او همدغه لوګر رسنۍ کولای شي. از سوی هم قماندان امنیه لوگر نقش رسانه‌ها را در راستای تقویت نظام اسلامی مهم خواند و گفت که ما و شما مسئولیت داریم تا با تمام توان به این ملت خدمت کنیم و همچنان اطمینان داد که مسئولان محلی آماده هر گونه همکاری با نهادهای رسانه‌ای میباشد و این مطبوعات و رسانه‌ها را ابزار مهم در خنثی‌سازی تبلیغات بیرونی خواند. غوښتنه ده چې د خپل مسئولیت د خپل وخت یعنی په صحیح طریقه باندې صرف کړي، په صحیح طریقه باندې استعمال کړي. نو نور چې دوی هېڅ تشویش تاسې مه کوئ. زموږ وس چې موږ ته سپاره سوی ستاسې غوښتنه د نظام په اصولو کې د شریعت په چوکاټ کې دا زموږ ذمهواری ده. قابل یادآوری است که در حال حاضر علاوه بر رادیو تلویزیون ملی 6 رادیوی خصوصی و 1 رسانه چاپی در ولایت لوگر فعال بوده که در آن دهها خبرنگار مصروف کار رسانه‌ای هستند.